وی قسم په الله که د قبرونو والا ورته وویلی شي چې تاسو ارزو وکئ وغواړئ څه شی غواړئ د الله نه وی دی به یو سوال الله نه کوي چې یا الله موږ باندې په میاشت رمضان کې یو ورځ راوله بس موږ ډېر خلک چې کله میاشت رمضان را روانه وي دا په سوچ فکر کې او په ټینشن کې چې بیا میاشت رمضان را روان ده څه به کومه دکانداري به څنګه کومه په دې کې به چې د دنیا کار کسب څنګه کومه د الله بنده ټول کال 11 میاشتې دکاندارۍ نه کولې دنیا کار کسب دی کو دا یو میاشت د الله رب العالمین لور په دې کې چې ذکر اذکار وکړه په دې کې عبادت وکړه په دې کې قرآن تلاوت وکړه په دې کې د رب العالمین سره تعلق جوړ سفیان ثوری رحمه الله هغه فرمایل حسن بصری رحمه الله وی تالله لو قیل لاهل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان وی قسم په الله که د قبرونو والا ورته وویلی شي چې تاسو ارزو وکئ وغواړئ څه شی غواړئ د الله نه وی دی به یو سوال الله نه کوي چې یا الله موږ باندې په میاشت رمضان کې یو ورځ راوله بس موږ ژوندي کوي یوې ورځ ته چې هغه د رمضان ورځ په رمضان کې راباندې یوه ورځ راوله ګوره قبرونو والا په دې تمنا کې په دې ارزوګانو کې پراته دي او موږ او تاسو باندې رب العالمین دا ورځې شپې راوستې دي چې موږ او تاسو دا غنیمت وګڼو دا یو فرصت وګڼو چې په دې کې خپل رب د ځان نه راضي کړو